کم ملک چې ایران نه تیل اخلي پر هغې به پابندیانې لګو. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ دنیا د ایران نه تیل اخیستل بند کړي. جی ناظرین تاسو ګورئ عباسین خبر زه یم ستاسو هوسټ شهید جان زیب. چې څوک موږ سره دې ویډیو کې نه وي هغه دې موږ چینل لایک او سبسکرایب ضرور کړي. چې څوک ایران نه تیل اخلي د امریکې سره د کاروبار بیا هیر کړي. ټرمپ سخته خبرداري ورکړې، خبرې اترې یې منسوخ کړي دي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ایران سخت موقف خپل کړی. اعلان یې کړی چې کوم ملک یا شخص ایران نه یا تیل یا پټروکیمیکل اخلي نو پر هغې به سخت بندیزونه ولګول شي. ټرمپ دا هم ویل چې دا ټول ملکونه به امریکې سره هیڅ قسم کاروبار نشي کولی. دا خبرداری داسې وخت کې راغلی کله چې د ایران او امریکې ترمنځ د اټمي پروګرام په اړه نوې خبرې اترې د خالي پر ورځ پلان شوي وي چې اوس ناڅاپه منسوخه شوي دي. د عمان د خارجه وزارت لخوا ویل چې دا ملاقات د لاجستیک وجوهاتو له وجې مخوره شوی. نوی تاریخ به د دواړو طرف نه په مشورې زر اعلان شي. د ټرمپ دا تازه موقف نه یوازې ایران ته بلکې هغه ملکونو ته هم یو سخت پیغام دی چې ایران تیلو نه استفاده کوي. تجزیه‌کاران وایي چې دا اقدامات په مشرق وسطی کې د امنیتي صورتحال باندې نور دباو زیاتولی شي او عالمي منډۍ په حالاتو زورور اثرات واچوي. آیا دا یوازې اقتصادي بندیزونه دي که یو لوی منصوبې آغاز دی؟ اوس دنیا ټولې سترګې د ایران او امریکې تعلقاتو ته اړولې دي. جی ناظرین که تاسو داسې مزید اپډیټس کتل غواړئ نو عباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.